بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو او ګرانو باغدارانو ورونو، نن ورځ موږ تاسو ته یو خاص پروګرام د باغونو په عوایدو باندې جوړ کړی دی او د دغه پروګرام هدف زموږ دا دی چې موږ باغدار ته، زمیندار ته او پانګه اچوونکي ته دا معلومات ورکړو چې دوی د یو ښه باغ جوړولو لپاره ښه تصمیم ونیولی شي. نو په کوم باغ کې چې موږ او تاسو نن ولاړو دا د شفتالانو یو باغ دی او دغه باغ شپږ کاله مخکې کېنول شوی دی، یعنې اوس دغه ونې شپږ کلنې دي. نو د شفتالو باغ چې کله کېنول شي دوی په دویم کال باندې دا ونې نښه ښکاره کوي، په دریم څلورم کال باندې دوی تقریبا 40 کیلو میوه تولیدوي. نو د هغې نه پسې چې څومره عمر یې زیاتېږي د دې په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راځي. خو نن راځو دغه شپږ کلنې ونې هره ونه تقریبا تر 80 کیلو پورې دوی میوه نیسي. خو موږ کومه محاسبه چې موږ کړې، موږ په اوسط ډول باندې د هرې ونې حاصل 50 کیلو موږ حساب کړی، چې دا 50 کیلو 2 منه کېږي. نو د 2 منه یعنې هرې ونې حاصل د 2 منه په حساب باندې موږ د دې محاسبه کړې ده. نننی نرخ په مارکیټ کې، یعنې همدا نن ورځ په مارکیټ کې د شفتالانو 1 من میوه په 5.5 افغانۍ باندې خرڅېږي. خو که چیرې دغه میوه تاسې دلته په باغ کې خرڅه کوئ نو هر منې په 3.5 افغانۍ خرڅېږي. نو د دې د مخې نه که چیرې تاسې خپل یو جریب ته چې په هغې کې 100 ونې ځای په ځای شوي، یعنې د بوټو ترمنځ فاصله 4 متره او د قطارونو ترمنځ فاصله 5 متره، نو په یو جریب کې ستاسو 100 بوټي راځي. نو د 100 بوټو ته که چیرې تاسو محاسبه وکړئ نو هر جریب باغ که چیرې تاسې په پټي کې خرڅ کړئ نو په 2.5 لک افغانۍ خرڅېږي، او که چیرې میوه یې تاسو مارکیټ ته ویسئ دا په 3,80,000 افغانۍ یا شاوخوا 4 لک افغانۍ باندې تاسو کولی شئ د خپل یو جریب شفتالانو باغ میوه خرڅه کوي. خو د دې دپاره چې تاسې په دې رقم یو باغ ولرئ چې هغه تاته په باغ کې د هغې میوه په 2.5 لک افغانۍ د یو جریب خرڅېږي، نو دا یو څه تدابیرو ته ضرورت لري چې په هغې کې یو د خپله د ورایټي انتخاب دی، یعنې کوم ډول چې تاسو د خپلې ځمکې دپاره انتخابوئ دغه معلومات به تاسو ولرئ چې کوم ډول ستاسو په منطقه کې ښه نتیجه ورکوي او میوه یې په مارکیټ کې په ښه بیه خرڅېږي. د دې تر څنګ ځینې نور لکه د باغدارۍ په اړه بیا نور معلومات دي چې دغه بوټي څه رقم روزل کېږي، څومره اوبه غواړي، په کوم وخت کې سره غواړي او په څومره اندازه سره غواړي، څه رقم د دې شاخبري کېږي، د دې آفتونه او امراض څنګه کنټرولېږي. نو دغه معلوماتو ته دغه باغدار یا د سرمایه ګزار ضرورت لري چې د دې معلوماتو په اساس باندې د تصمیم ونیسي او یو ښه باغ ولري. نو د دې معلوماتو ترلاسه کولو دپاره تاسو کولی شئ چې د بڼوالۍ د پراختیا مرکز ته چې د جلال آباد په ښار کې موقعیت لري دلته تاسو راشئ او دغه ټول معلومات د دې نه حاصل کړئ، بیا تصمیم ونیسئ چې کوم رقم باغ تاسو جوړ کړئ او په حساب هغه باغ کې کوم عملیاتونه تاسو ترسره کړئ. نو دغه مرکز همیشه ستاسو په خدمت کې دی او د دې ویډیو نه هدف یعنې موږ نشو کولی چې دلته هغه ټول معلومات تاسو ته د ویډیو په شکل باندې وړاندې کړو، خو تاسو کولی شئ چې د دې مرکز نه لیدنه وکړئ او راشئ د دې متخصصینو نه هغه کومې تجربې چې لري او کوم معلومات چې لري د هغې نه استفاده وکړئ او په آینده کې تاسو تصمیم ونیسئ چې یو ښه باغ ولرئ. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم اسدالله، کاربار میوه تازه را میکنم. از شما باغدارا خواهش میکنیم که باغ میوه خود زیاد کنید.